سلامونه دوستانو ځنې خلک دي چې جومات ته لاړ شي د جمع لمونځ کوي یا که جومات کې چا ورله ووایي چې مخې ته شه د جمع لمونځ مونږ ته وکړه یا هم دغه رنګې په کلاس کې استاد ورله ووایي چې د دې سوال جواب ووایه یا راشه دا یو پریزنټیشن وکړه یا دوستانو مینځ کې چې کینی اول ته څه نوي خلک وي نوي ملګري وي نو د باندې هیبت ګبراهټ راځي د وجود تک سور شي وجود یې لړزیږي زړه تیز تیز غورځېږي لاسونه یې ریږدي او د ده دا ذهن سوچ جوړي چې د ناستو ټولو خلکو سوچ په ما کې دی دوی زما دا علامات هغې کې نظر دی او دوی په ما زما باره کې منفي سوچونه کوي چې دا هلک داسې کمزوری دی دا خو یریږي د لاسونه ریږدي یا دغه رنګې منفي سوچونه ورسره مله شي بیا د دې یری او ګبراهټ د وجې دی داسې ځایونو ته تګ هم کم کی یا د خپله وسه هغې طرفونو ته ځینه لکه د جمع لمونځ پرېږدي یا کلاس ته کم ځي یا که ځي هم داسې ځي کې کینی چې د استاد په نظر کینی نو ملګرو دوستانو دا یو نفسیاتي مرض دی چې مونږه سوشل فوبیا ورته وایو او د علاج سره ممکنه ده چې دا مرض مکمل ورک شي نو که تاسو کې چاته داسې څه مسله وي د نفسیاتو ماهر سره ووینئ د دې مرض ښکلی علاج درله کولی شي مننه مهرباني